افغانستان ته د روسانو د راتګ هڅې او بهیرونه پیل شوي. د اسلامي امارت د واکمنۍ او مسکو تودې اړیکې. په روسیه کې افغانستان ته د سفر تبلیغات ډیر شوي. روسان افغانستان ته د څه لپاره راځي؟ بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مشئ. د روسیې لخوا د طالبانو تر رسمیت پیژندنې وروسته ځینو روسي سفري شرکتونو د دغه هیواد د وګړو لپاره افغانستان ته د اونیزو سفرونو اعلانونه پیل کړي دي. د دغو سفرونو بیه شاوخوا 3000 امریکایي ډالر څخه پیلېږي. د راپورونو پر بنسټ د دغو سفرونو اعلانونه لومړی ځل د روان کال د اپریل په میاشت کې په ځینو روسي ویبپاڼو کې خپاره شوي وو. شارټ ټیلیګرام چینل ویلي چې د سیلانیانو لومړۍ ډله به که څه هم دا لا څرګنده نه ده چې څومره روسي وګړو دغو سفرونو ته لیوالتیا ښودلې، خو دې سفرونو ته پر داسې مهال تبلیغات ګرم شوي چې د طالبانو او روسیې ترمنځ اړیکې تر بل هر وخت یوې ښې کچې ته رسیدلې دي. روسیې اعلان کړی چې له طالبانو سره د انرژۍ، کرنې، ترانسپورت او زیربناو په برخه کې همکارۍ ته چمتو ده. همداراز د روسیې د هوایي چلند چارواکو ویلي چې ښایي ډیر ژر د دواړو هیوادونو ترمنځ مستقیمې الوتنې پیل شي. له دې ټولو سره د روسیې حکومت د دغو سفرونو د خوندیتوب په اړه څه نه دي ویلي. دا لا روښانه نه ده چې دا سفرونه خطرناک دي یا د یوې ځانګړې او یوې نوې تجربې په توګه وړاندې کیږي. او دا هم لا روښانه نه ده چې آیا د روسیې حکومت به افغانستان ته د خپلو سفر کوونکو ملاتړ وکړي او که نه. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.